وکیلانو گذار په نمایندګۍ باندې د کندوز ولایت علي اباد ولسوالۍ ښاروالۍ ریاست د خپلو 3 کلنو کړنو لاسته راوړنو راپور د یوې ولسي غونډې له لارې له خلکو د ګذر له وکیلانو سره شریک کړ. د ښاروالۍ مسؤلین وایي دغه غونډه د کاري راپور د وړاندې کولو او د امیر المؤمنین حفظه الله د هغه 15 مادهیز فرمان د تشریح لپاره جوړه شوې وه چې له مخې ټول ښاریان مکلف دي څو خپل کورونه او نورې ودانۍ له عامه او ټرانزیټي سړکونو څخه 15 متره لرې جوړې کړي. دوی ته موږ خپل حساب ورکو چې دغه 13 په 3 کلونو کې چې کوم موږ لاسته راوړنې وې کوم کارکردګي وه دا ټول د دوی سره شریک کړې موږ دوی ته حساب ورکو او د دوی له خوا نه چې کوم اعتراضونه و کوم پیشنهادونه هغه هم واورېدل هغوی ته جواب ورکړو د ټولو سره وکیلان د ګذرو متنفذینو همدارنګه ولسوال صاحب نور مسؤلینو د ټول هدف هم د دې نه دا و. ورته مهال د علي اباد ولسوالۍ اوسیدونکو د ښاروالۍ له کړنو خوښي وښوده او ژمنه وکړه چې د ښار د نظم په ساتلو او د قوانینو په پلي کولو کې به له یادې ادارې سره لا نوره همکاري وکړي. در شهر ولسوالی علي اباد خیلی کارهای خوبی مثبت انجام داده شده از جمله از قبیل پیاده‌رو و همچنان غرفه هایی که در دکان‌ها بودن مزاحمت روز بازار و مراجعین و برادرای مردم که میکرد اونها برداشته شده مچه های سرایی که بیکار بودن در اونجا مانده شده و شهر به صورت خوب مردم در روز بازار که یک شنبه و 4 شنبه بازار است الحمدلله شهر خیلی خوب کار شده. طرف شهردار صاحب علی آباد امیر المؤمنین صاحب فرمان داده که سرک ها شهرها کلان شود که مطابق 25 متر یا 20 متر دکان ها از سرک دور شود که مردم پیاده رو موتر هیچ کسی به کسی دیگر مزاحمت نکنه. این از این کل ملت و مردم خوشحال هستند راضی هستند از این بسیار خوشحالی میکنه. د حساب ورکونې دغه غونډه داسې مهال په علي اباد ولسوالۍ کې ترسره کیږي چې له دې وړاندې هم د کندوز په کچه ډیری نورو عایداتي ادارو ولس ته د خپلو کړنو حساب ورکړی و چې دې چارې پر حکومت د خلکو باور لا زیات کړی دی.